فاضلي وایي چې د افغان ملت پالو وژنه د یوې سنجول شوې پروژې تسلسل دی. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د افغانستان د چارو ادارې پخواني مشر ډاکټر فاضل محمود فاضلي وایي چې د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د افغان ملت پالو او پرمختګ پالو شخصیتونو پر ضد د هدفي وژنو یو تسلسل روان دی چې لا هم پای ته نه دی رسېدلی. نوموړي پر خپله خواله رسنۍ د څرګندونې د هغو تاریخونو پر بنسټ کړي دي چې پکې ګڼ افغان رونان دي، استادان، دیني عالمان، سیاسي او ټولنیز شخصیتونه یوازې د دې لپاره وژل شوي چې د اشغال، استخباراتي نفوذ، افراطیت او نه افغان اجنډاو مخالف وو. د ډاکټر فاضلي په وینا دغه لړۍ له 1980 لسیزې پیل شوې چې پکې په پېښور کې پوهاند بهاءالدین مهجروح او ډاکټر نسیم الدین وژل شوي دي. همدغه راز هم دغه لسیزې په ترڅ کې جنرال کټوازی او ولی خان کاړوخیل په ګډون نور افغان فعالان تورور شول او د ځینو جسدونه د ورسک بند ته وغورځول شول. نوموړی زیاتوي چې په 1990 لسیزه کې بیا دغه تسلسل ننګرهار پوهنتون ته ورسېده، چیرې چې پوهاند بشریار او پوهاند حبیبي له خپلو کورونو څخه له ویستلو وروسته ووژل شول او جسدونه یې د درونټې بند ته واچول شول. د ډاکټر فاضلي په وینا تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې دغه وژنې دومره پراخې شوې چې نه یوازې افغانستان بلکې کوزه پښتونخوا، وزیرستان، کوټه سوات او نورو سیمې هم پکې راښکلې شوې دي. لا وروستیو څخه په کابل کې د مولوي ریحان، په هلمند کې جنرال قهرمان، په جلال آباد کې مولوي عبدالظاهر حقانی، په وزیرستان کې عارف وزیر او بیا تازه په پښتونخوا کې مفتی منیر شاکر او مولانا خانزیب د همدغه تسلسل قربانیان دي. فاضلي وایي چې دغه ټولو شاهدانو یو ګډ صفت دا و چې هغوی پرمختګ پاله او ملت پاله افغانان وو، نه د کوم بهرني اشغالګر ملاتړي، خو مقابل لوري قاتلان هم یو څرګند مشترکت صفت لري. دوی ټول هغه مذهبي افراطي عناصر دي چې د پاکستان پوځ لخوا د استعماري موخو لپاره روزل شوي دي او د ستراتیژیکو واصلو، فکري بامونو او استخباراتي اجنډاو د تطبیق وسلې ګرځېدلې دي. فاضلي ټینګار کوي چې که موږ غواړو دا وژنې وغندو او یا له دغه ډول قتلونو څخه د راتلونکي لپاره د ځان او خپل ملت دفاع وکړو، باید پر یو اصلي حقیقت اتفاق وکړو. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع یوازې د ژړا او ملامتۍ نه بلکې د شعوري ویښتیا او تحلیل اړتیا لري، ځکه د افغان پرمختګ پالو وژنه یوازې د یو شخص له منځه وړل نه دي بلکې د تفکر، هویت او د ملت د راتلونکي له منځه وړل دي.